هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي. د کابل ښاروالۍ له لوري د رحمان مینې د ای برخې سړک د جوړولو چارې چې څه موده وړاندې پیل شوې وې لا هم روانې دي. دا سړک له کارتینو څخه پیل تر ستانکزي بولاکونو پورې 3300 متره اوږدوالی او 40 متره پراخوالی لري چې د بایسکل چلولو کرښو، پلو لارو، ګلدانونو او نورو برخو په ګډون به د نږدې 1.2 میلیونه افغانیو په لګښت د 18 میاشتو په موده کې په معیاري توګه جوړ شي. دغه پروژه د رحمان مینې چې 3.3 کیلومتره طول لري، د سړک عرض 40 متره دی، دواړو خواو ته دی. او اوس د دغې پروژې کارونه چې د ستانکزي مینې چرای څخه شروع کیږي تر هیوادوال چرای پورې کارونه او د سټرکچر کارونه خصوصا تکمیل شوي دي. فعلا دپاره د دغې پروژې کارونه تقریبا 10 سلنې ته رسېدلي دي، د 10 سلنه شاوخوا کې تکمیل شوي دي. یاد سړک د کابل ښار یو له مهمو سړکونو شمیرل کیږي چې په جوړېدو سره به د ښاریانو ډېرې پخوانۍ هیلې پوره شي. هیواد مټین غشتي دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی. کمو تو شي په هر لور دا بدن ویني پر کور غلامی نکړو هر آن پرېږدو ځان ته پیغور هر آن پرېږدو ځان ته پیغور. دغه خاوره مو د مور دا بساتو لپردو بیا آباد بکړي هیواد مټي.
دغه پروژه د رحمان مینی چې 3.3 کیلومتره طول لري او د یونایټډ اریوب ساختماني او انجینري شرکت سره د کابل ښاروالۍ له لورې قرارداد ترسره شوی دی. خوشبختانه یوه نیمه میاشت مخکې دغه پروژه افتتاح شوه، کارونه شروع شول او اوس د دغې پروژې کارونه چې د ستانکزي مینی چرای څخه شروع کیږي تر هیوادوال چرای پورې د سړک عرض 40 متره دی، دواړو خواو ته دی. کارونه او د سټرکچر کارونه خصوصا تکمیل شوي دي، مابین کریجوی کارونه هم تر 26 طبقې پورې رسیدلي دي او د هغې څخه تر 8 موضوع پورې د سټرکچر کارونه همدارنګه تکمیل شوي دي. تنها 1.5 کیلومتر ساحه پاتې دی، هغې دپاره موږ قوي پلان لرو. انشاءالله ټولو هیوادوالو ته خصوصا د کابل ښار د 8مې ناحیې اوسیدونکو ته دا ډاډ ورکوو چې دغه پروژه به د هغه ټاکلي ټایم څخه چې موږ ته د ښاروالۍ لخوا راکړل شوی دی تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه پروژه فعلا په 2 کاري شفټو کې کار جریان لري چې سهار وختي شروع کیږي تر ماښامه پورې ناوخت 12 ساعته مونږ کار کوو. لکه مخکې مې چې وویل انشاءالله دغه پلان چې مونږ ورته نیولی دی دغه پلان په واسطه به مونږ وکولی سو چې د ټاکلي وخت نه مخکې خلاصه کړو. او فعلا دپاره د دغې پروژې کارونه تقریبا 10 سلنې ته رسیدلي دي، د 10 سلنه شاوخوا کې تکمیل شوي دي. د رحمان مینی قسمت سړک چې د 3.3 کیلومتر په اوږدوالي د کابل محترم ښاروالۍ مقام او یونایټډ اریوب ساختماني او انجینري شرکت ترمنځ لاسلیک او قرارداد شوی دی. خوشبختانه اوس یې چارې په ښه کیفیت او ښه ډول سره تر 10 سلنې پورې رسیدلي دي او چارې په ښه ګړندیتوب سره په مخ روانې دي. البته تاسې په ساحه کې لیدلی شئ د ټولو انشاءالله د ټولو هیوادوالو د ډاډ وړ چې چارې به یې په ښه کیفیت، پوره دقت او په لنډ وخت کې ترسره کیږي او انشاءالله د هیوادوالو ګټې اخیستنې ته به وړاندې کیږي.